په سواد کې چې کوم واقعیا راغلو نو هغه کاریان هم گرفتار شول. یار ویډیو را سره مکمل وګورئ، مکمل معلومات درکوم. تاسو ته پته چې یو څو ورځې مخکې چې دنو یو قاری لګېدلی او په سواد خوازاخیله کې په مدرسه کې یو ماشوم دومره والی او 15 غنټې پې تشدد کړی او هغه چې دنو د دنیا نه رخصت کړی 15 غنټې پې تشدد کړی او 3 قاریانو او دې هلکه چې دنو دومره والی چې هغه د دنیا نه رخصت شو. بیا د قاریان لګېدلو هغه ماشوم له چې دنو په مړینې باندې هم لتې ورکولې چې دې ځان بېهوشه کړی دی. ښه د ماسپښین 2 بجو نه پې تشدد شروع کړی دی او د ماښام پورې په دې باندې تشدد شوی دی او هغه د دنیا نه رخصت شوی. خو دا قاریان چې دي نو بیا تښتېدلي وو ځکه چې په دې پسې ډېر زیات زور نښتی وو، ځکه چې سوشل میډیا داسې ده چې سوشل میډیا باندې یو خبر خور شي که نه نو بیا ضرور حل کېږي، ځکه چې سوشل میډیا والا بیا څوک نه پرېږدي که چېرته هم لږ غلطۍ کېږي نو سوشل میډیا باندې ورته ویډیو جوړې شوي وي ملګرو. نو دې وجې نه چې سوشل میډیا په وجه باندې هغه پسې زور ونښتو او دغه قاریان چې دي نو هغه یې ګرفتار کړل. زه د سواد پولیسو ته چې دی نو سلوټ کوم چې هغه نن چې خپل فرض چې دی نو هغه ادا کړل او هغه قاریان چې دی نو هغه یې نیولي دي او هغه یې نامعلومه ځګې ته وړي دي صرف د دې وجې نه چې دلته عوام ته پته ولګېدله چې دا په دغه جیل کې دي نو عوام پسې ځي ورځي او دغه چې دی نو په جیل کې د دنیا نه رخصت دی، ځکه چې عوام چې دی نو ډېر زیات غوسه دی او ډېر زیات چې دی نو په جوش او جذبه کې دی. که چېرته عوام ته پته ولګېده چې دا په دغه جیل کې دی نو دوی چې دی نو نامعلومه ځګی په دې وجه باندې ښایي چې عمر د یو مشر محتمین چې دی نو دغه عمر نوم دی او د زوی نوم یې چې دی نو احسان الله دی. دغه دواړه قاریان چې دی نامعلومه ځګي ته وړلي په دې وجه باندې میډیا ته نه مخامخ کوي. که چېرته دې عوام ته پته ولګېده نو دا عوام د قاریان چېرته هم نه پرېږدي. او زما بس دا خبره ده چې دې قاریان ته د اسلام او د قرآن په رڼا کې دوی ته سزا میلاو شي، ځکه چې الله د حکم نه یو انسان خبري الله د کتاب نه چې دی نو دوی خبر دي دوی بیا هم د یو ماشوم سره ظلم کوي. که تاسو وګورئ په اسلام کې چې دی نو یو کس چې ته قتل کړي لکه ټول انسانیت چې قتل کړی دنیا دا څومره کسان چې لکه دا چې قتل کړی او چې یو انسان ته قتل کو نو بیا به ته ورسره قتل کېږي، ځکه چې دا بې ګناه یو انسان وجلی دی هغه نه څه ګناه کړې ده او تا چې دی نو وجلی دی. ملګرو د اسلام په رڼا کې دوی ته سزا میلاو شي، ځکه چې دوی قاریان دي او د عام انسان په ځای باندې دوی ته به زیاته سزا میلاویږي، ځکه چې دوی د الله د حکم نه خبري، دوی د قرآن نه خبري، دوی د دین اسلام نه خبري. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده په سواد خوازاخیله کې چې کومه واقعه راغلې وه هغه دواړه قاریانو چې دی نو نیولي دي او هغه یې نامعلومه ځګې ته وړي دي صرف د دې وجې نه که چېرته دې عوام ته پته ولګېده نو دا عوام یې نه پرېږدي خاص کوي. ملګرو نو تاسو په دې باره کې څه وایئ چې آیا دې سره څه کول پکار دي؟ نو په کمنټ کې ضرور خپل رایه راکړئ چې دې کس سره اوس څه کول غواړي، عمر او د عمر د زوی سره اوس څه کول غواړي. دواړه قاریان دي د اسلام په رڼا کې دوی ته سزا میلاو شي.